قبر عذاب پټ ساتل دی او په دې کې د الله ډېر حکمتونه دي که نه وی موږ به په شرمونو شرمېدلی وی خو زه الله رب العالمین یو حکمت د دې عذاب قبر په پټوالي کې دا دی چې الله ستیر ذات دی پرده اچونکی ذات دی حدیث کې راځي چې الله ستیر ذات دی یحب التستر هغه پرده اچول خوښوي نو په دې مړي باندې دا هم د الله بنده دی الله پې پرده اچولې ده چې الله دله سزا پټه ورکوي که نه نو دا به انسان به د مرګ نه وروستو شرمېدلی ډېر زیات انسانانو ته به شرمېدلی او دویم حکمت پکې دا هم دی چې رب العالمین په دې ژوندو انسانانو باندې هم رحم کړی دی ځکه که دا نه وی نو موږ د دې قبر د عذاب نه چې خبرېدلی د خپل ورور د خپل پلار د خپل بچي د خپلې بیبي د عذاب نه چې خبرېدلی نو د دنیا به په موږ باندې د جهنم کنده جوړه شوې وی وجه دا ده چې دا خو معمولي عذاب نه دی او موږ خبرېدلی چې زموږ ورور ته دا عذاب میلاویږي پلار ته میلاویږي بچي ته میلاویږي خپلوان ته میلاویږي دا ګروزونه نو موږ باندې به د دنیا زندگی ترخه وی الله په موږ باندې یو ترحم کړی دی او یو دریم حکمت پکې دا هم دی چې که چېرته موږ دا د قبر عذاب اورېدلی وی او هغه مو لیدلی وی نو دا د دفن سلسله به ختمه شوې وی موږ به بیا مړي دفن کولی نه څنګه چې رب کائنات هغه فرمایي د هغه رسول فرمایي وی لولا ان لکم لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع کدا یره ما سره نه وی چې بیا به په خپل مړي باندې ترحم وکړي او د هغې دفن کول به پرېږدئ نو ما به د الله نه دعا غوښتلی وی چې تاسو ته دا د قبر عذاب لږ در واورئ زما قدرمن او عزتمند ورونو یو ناشنا حکمت ورپکې دا دی چې حدیث کې راځي حسن صحیح البخاري روایت کې که د مړي چې کم د عذاب قبر نه یریږي چې کله هغه دفن کیږي نو هغه خلکو ته آواز کوي یا ویلها این تذهبون به دې له دې حلاکت وي دا تاسو چیرته روان کړی دی دا خو مو د الله قهر غضب او عذاب ته روان کړی دی نو دا دومره د هیبت چغې وایي که خالص دا چغې اورېدونکي واوري وارثان دا اورېدونکي به بېهوشه شي که دا چغې واوري نو که عین د عذاب واوري او د هغې حالاتو نه خبر شي دا به څومره سخت حالت کې ګرفتار شي او یقیني چې د آخرت په دې فکر سوچ کې سړی ورغرق شي د دنیا غمونه او پریشانیانې ترې نه ختمې شي د دنیا د غمونو او د پریشانیانو د ختمېدلو یو سبب دا فکر آخرت دی چې د مرګ نه وروستو حالاتو کې سړی سوچ او فکر کوي نو دا د دنیا غمونه او تاسې د ګرد غبار په شان ته ښکاري دا ډېر معمولي دي دا څه غم دی یو څو پیسې تاوان او دا څه غم دی یو څو ترخې خبرې دا څه غم دی مثلا د دنیا یو جیل ته یو څو ورځې تګ غم هغه دی چې په هغه ګروزونو انسان ووهلی شي چې غر پې ووهلی شي خوره ګرځي غم هغه دی چې داسې نوکان الله درکې د اوسپنې او خپل بدن په هغې شوکې غم هغه دی چې د اور قینچې دې د شونډو ته نیول شوي او هغه پې سیرې کېږي غم هغه دی چې د خپلو خپو نه الټه اویزان دي او د وښکو نه دي وینې روانې وینې دغه اوس غمونه دي الله رب العالمین دې ته موږ او تاسو محفوظ کړي